ما فیسبوک باندې وکتل د ډېر زموږ ملګري چې یوسف جان لالا نشته، یوسف جان لالا نشته. زه یې ملګرو ته دا پیغام ورکول غواړم چې یوسف جان لالا د جوړاګانو د بالاخانې نه وزګار شي، دې خیال دې ته بې خیال شي که نه، دې واقعې ته بې وسوبې ته بې خیال شي. غریب سړي ته خو یوسف جان تکړه دی، راشي غم سازو لګوي ټینګ 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 څنګه دې مړ کړو، زړه دې دردېدو که نه دې دردېدو، زړه باندې دې څه چل و، په زړه دې څه چل راتلو، سترګو باندې دې څه په غوږونو دې څه. او دا چې اوس کوم ظلم شوی دی، کوم ناانصافي شوی دی، کومې وردۍ تاڼۍ ته چې به دی لاړو هغوی ته به یې وي چې دا تاسو په څه کې راوستې، نو تاسو بیا هم تکړه شه که نه. اوس کیمرا دا ده که ما یکتواله لاړ شه که نه، 10 روپو ما یکتواله لاړ شه. هغه ډېر انکران د 10 روپو جیلي انکران چې 10 روپو ما یکتوا هغه تاڼۍ ته به لاړل، مجرم نه بیا تپوس وکړو څه شول هغه جیلي انکران، په روپۍ چې درې دي څه شول. راشي یوسف جان لالا بس دی او دغې ته پاتې شو، جلاګانو دا بالاخانې نورې پرېږده او راشه اوس تپوس وکړه پوه شوې که نه چې دا څه ظلم شوی دی، ولې شوی دی. لږ غوندې د ځان د مشهورتیا دپاره د ځان د نمبرو جوړولو دپاره غریب سړي ته هر سړی تکړه دی، غریب سړي ته دی راشه د ایسیچو د ډي ایس پي د ایس پي نه تپوس وکړه که نه، آی جي ته لاړ چې تپوس وکړه چې یاره دا تاسو ظلم کړی دی به څه سزا وي. تاسو بس جلاګانو بالاخانو ته کړئ، غریب سړي ته یې 10 روپو مایک ونیسئ چې دا څه چل شوی دی او دا څه چل شوی دی، په روپۍ 3 بس ځان چې خپل نمبر یې پکې جوړېږي هغه کار کوئ، چې خپل نمبر یې پکې نه جوړېږي هغه نه کوئ. بس که مړه خدای ته وګوره سړیا چې ترې غریب سړي هم تپوس وکئ چې راووځئ دې ظلم خلاف هم اواز اوچت کئ. مونږ د غریب اواز اوچتوو، څه شي غریب اواز اوچتوئ؟ تر اوسه مو د دې غریب اواز اوچت کړو، غلي خاموش ناستې طرف تماشه کوئ، غونډه وام راوچتې تاسو تماشه کوئ، کله به د پوډریانو خوا ته لاړې، کله به د جړاګانو خوا ته لاړې، چې کوم د تا د راتلو ځای دی هلته کې ته نه راځې. اوس دغې ته پاتې شوې، راشن به تقسیمې په هغې ته به ځان ته کیمره نیولي، دغې تاسو حل دی. او چې کوم د حق اواز راشي بیا تاسو خاموش ناست یئ.